آیا کله مو فکر کړی چې انسان په ځمکه کې څومره ژور سوری کیندلی شي او کله مو دا فکر کړی چې انسان 55 میلیونه کیلومتره لرې مریخ ته رسیدلی شي خو په ځمکه کې لاندې یوازې 12940 کیلومتره سوری نشي کیندلی؟ نن به په دې ویډیو کې ووینو چې د عصري ټکنالوژي په برکت انسان په ځمکه کې څومره ژور سوری کیندلی دی او څه یې موندلي دي. که د ځمکې له سطحې څخه یې پیل کړو نو د 6 فوټه په ژوروالي سره په عامه توګه قبر کیندل کیږي. له دې چې نور ښکته لاړ شو نو د 14 فوټه په ژوروالي کې د مصر 3000 کاله پخوانی فرعون ټوټن خامون مومیایي شوی مړی او خزانه موندل شوې وه. که نور ښکته لاړ شو نو د 20 فوټه په ژوروالي کې هغه نقطه ده تر کوم ځای پورې چې د وسپنې کشف کوونکی ماشین وسپنه کشف کولی شي. له دې هم لاندې تر 40 فوټه ژوروالي پورې تمساح سوری کیندلی شي او دا د یو حیوان لخوا تر ټولو ژور کیندل شوی سوری دی. د 15 فوټه په ژوروالي کې د فرانسې د پاریس ښار لاندې د پاریس کټاکومز په نوم ځای موجود دی. په دې ځای کې څو سوه کاله وړاندې په یو ځای 16 لکه انسانان دفن کړای شوي وو او دې ځای ته د دوزخ دروازه هم ویل کیږي. د یادونې وړ د دې ځای ته تګ غیر قانوني بلل کیږي. د 180 فوټه په ژوروالی کې د نړۍ تر ټولو ژور د لامبو حوض جوړ کړی شوی دی. دا د لامبو وهلو حوض په دوبۍ کې د ډیپ ډایو په نوم مشهور دی او په حیرانوونکې توګه په دې حوض کې جمله 1.5 کروړ لیټره اوبه موجودې دي. لږ نور هم ښکته په ځمکه کې د 328 فوټه په ژوروالی کې هغه ځای دی چیرته چې اټومي کثافات ښخوي. د 346 فوټه په ژوروالی کې د نړۍ تر ټولو ژور د میټرو تمځای جوړ کړی شوی دی. دا تمځای د یوکراین هیواد په کیو ښار کې موجود دی او دا دومره ژور دی چې دې ځای ته د رسیدو لپاره د بېشماره زینو او لفټونو استعمال کیږي. د ځمکې لاندې 400 فوټه ژوروالی هغه ځای دی تر کوم ځای پورې چې د ونو ریښې رسیدلی شي. دومره اوږدې ریښې په سویلي افریقا کې د یوې انځر د ونې لیدل شوې وې. د ځمکې لاندې د 220 فوټه په ژوروالی کې د نړۍ د تر ټولو ژور سیند تل موجود دی. دا سیند په افریقا کې موقعیت لري او د کانګو ریور په نوم یادیږي. د 290 فوټه په ژوروالی کې د نړۍ یو تر ټولو ژور د اورګاډي تونل موجود دی. دا تونل په جاپان کې دی او د سایکن تونل په نوم یادیږي چې د جاپان 2 جزیرې یو له بل سره نښلوي. دا تونل هلته د موجود سمندر له تل څخه هم ژور کیندل شوی دی. له دې هم ژور د 940 فوټه په ژوروالی کې تونل او سړک په ناروې کې موجود وو خو په 2019 کال کې د دې ریکارډ هم مات شو. د ناروې له تونل څخه هم 18 فوټه ژور تونل په روګالند کې د رای فاست په نوم تونل جوړ شو چې اوس د ځمکې لاندې د 958 فوټه په ژوروالی کې موقعیت لري. له دې هم که ښکته لاړ شو نو د ځمکې 1000 فوټه لاندې هم که څوک پټ شي بیا هم له اټوم بم څخه نشي خلاصېدلی. د B-82 نیوکلیر وار هیډ په نوم دا داسې اټومي مزایل دی چې که په کوم ځای باندې وغورځول شي نو د ځمکې 1000 فوټه لاندې هم ودانۍ او تونلونه له منځه وړلی شي. په حیرانوونکې توګه له دې هم ښکته د 1280 فوټه په ژوروالی کې د نړۍ تر ټولو ژوره د اوبو څاه موجوده ده او جالبه دا چې دا څاه په کوم ماشین نه بلکې په لاسونو باندې کیندل شوې وه. دا څاه په انګلند کې د یو روغتون مخې ته موجوده ده چې په 1862 کال کې د 4 کلونو په موده کې کیندل شوې وه. په ځمکه کې 2300 فوټه ژور هغه ځای دی چیرته چې د چیلي 33 کان کیندونکي پوره 9 ورځې بند پاتې وو. له دې هم ښکته په ځمکه کې 3180 فوټه ژور د انسان په لاس کیندل شوی داسې یو غار موجود دی چې له تل څخه یشین اسمان هم لیدل کېدای شي. دې ځای ته د بنګم کوپر ماین ویل کیږي او دا دومره ژور ځای دی چې د نړۍ تر ټولو لوی بلډینګ برج خلیفه هم پکې پټ کېدلی شي او له هغه وروسته هم ډیر ځای پکې پاتې کېدلی شي. خو د انسان لخوا د انسان دا ریکارډ هم مات شوی دی. په ځمکه کې 5380 فوټه ژور د نړۍ د تر ټولو ژور لیک تل موجود دی. دا لیک په روسیې کې دی او د بایکال په نوم یادیږي. خو انسان په ځمکه کې له دې هم په ډیر ښکته تګ باندې توانېدلی دی. د کاناډا په یو ښار کې 6214 فوټه د ځمکې لاندې د نړۍ تر ټولو په ژور ځای کې د موسیقي یو کانسرت ترسره شوی وو. د 2020 کال د مارچ په 1 نیټه د شافت بوټم بوایز په نوم یوې د موسیقي غږولو ډلې د کریټن ماین په نوم په یو کیندل شوي معدن کې دا کنسرت ترسره کړی وو.
په نړۍ کې تر ټولو ژور غار 7200 فوټه ژوروالی لري او دا غار په جورجیا هیواد کې موجود دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې انسان تر دې هم په ځمکه کې ژور تللی دی. د 10300 فوټه په ژوروالي کې په افریقا کې د مواب کوټسنګ په نوم د یو معدن تل موجود دی. د دې معدن تل ته د تللو لپاره یو لیفت استعمالیږي او دا لیفت د معدن تل ته په 4.5 دقیقو کې رسیږي. دا دومره ډیر ژوروالی دی چې که چیرته څوک دې معدن ته ور وغورځېږي د معدن تل ته تر رسېدو وړاندې به هغه شخص پوره 25 ثانیې په هوا کې روان وي. له دې هم لاندې یعنی د 14120 فوټه په ژوروالي کې د نړۍ تر ټولو ژور د سرو زرو معدن موجود دی. دا معدن هم په افریقا کې موقعیت لري او د دې معدن تل ته په رسېدو کارکوونکو باندې پوره 1 ساعت وخت لګیږي. د دې معدن په تل کې د تودوخې درجه تر 66 ډیګري سلسیس پورې رسیږي. له دې لا هم ډیر د 9,000 فوټه ژوروالی دومره دی لکه څومره چې د ماونټ ایورسټ د غر لوړوالی دی او د 38,000 فوټه ژوروالی دومره دی لکه په څومره لوړوالي سره چې یوه تجارتي الوتکه الوتنه کوي. خو تاسې به یقین ونه کړئ چې انسانانو تر دې هم په ځمکه کې ژور سوری کیندلی دی. د 40,230 فوټه ژور د انسان لخوا په هغه وخت کې کیندل شوی تر ټولو ژور سوری موجود دی چې د کولا سوپرډیپ بورهول په نوم یادیږي. دا 23 فوټه پلن سوری په 1999 کال کې روسانو کیندلی وو او له دې کار څخه د هغوی موخه دا وه چې هغوی غوښتل چې د ځمکې تر وچ منځ پورې سوری وکني او وګوري چې هلته څه موجود دي. خو له 9 کلونو دوامداره کیندلو وروسته یو داسې ځای ته ورسېدل چیرته چې د تودوخې درجه تر 180 ډیګري سلسیس هم واوښتله چې د همدې تودوخې له کبله د ډریل ماشینان دومره ګرم شوي وو چې له دې څخه ښکته د سوري کیندلو توان یې نه درلوده. که په دې سوري کې کوم توپ وغورځول شي نو د سوري تل ته په رسېدو کې به پوره 50 ثانیې وخت ونیسي. خو په حیرانوونکې توګه انسانانو د نورو انسانانو دا ریکارډ هم مات کړی دی. په 2008 کال کې د قطر یو د تیلو راښکونکي شرکت په ځمکه کې ښکته 40,318 فوټه ژور سوری کړی وو او په دې کار سره یې د نړۍ ټول ریکارډونه مات کړي وو. دا د الشاهین په نوم د تیلو راښکلو شرکت دی او همدا هغه ځای دی چیرته چې په ځمکه کې تر ټولو ژور سوری کیندل شوی دی. دا ریکارډ تر ننه پورې چا نه دی مات کړی. د څېړونکو په وینا د ځمکې سنتر یا منځنۍ برخه تقریبا 6371 کیلومتره ژوره موجوده ده. خو انسانان تر اوسه پورې یوازې په 12 کیلومتره ژور سوري کولو باندې توانېدلي دي. د مثال په توګه که وګورو که دوبۍ د ځمکې سطحه ده نو د ځمکې منځنۍ برخه 6371 کیلومتره لرې په شمالي کوریا کې ده. خو انسانانو تر اوسه یوازې دومره ژور سوری کړی دی څومره چې تاسې په ویډیو کې دا سور خط وینئ.